د جمهوریت نظام د ملي اردو پخوانی جنرال سمی سادات په مشرۍ متحده جبهه ادعا کړې چې د وسلوالو یا طالبانو پر ضد خپل وسلوال فعالیتونه له کندهار څخه شروع کړي دي. د ډلې په خبره کړې ویډیو کې ولیدي چې د زمري په 8 یا د جولای په 13 د کندهار سپین بولدک پر لوی لار د طالبانو پر ځواکونو بریدونه وکړل. تر اوسه د دې دعوو د خپلواکو سرچینو لخوا پخلی نه دی شوی او طالبانو هم د یاد برید او د جبهې د سرګردونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. دا پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو 15 کاله پوره کېدو ته نږدې دي. طالبان د 2021 کال د اګست په 15 کابل ته له ننوتلو وروسته واک ته ورسېدل او اوس د خپلې واکمنۍ 15 کال بشپړېدو ته ورسېږي. په دې موده کې طالبان وایي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. په وروستیو میاشتو کې د طالبانو یو بلې مخالفې وسلوالې ډلې آزادۍ جبهې هم دعوه کړې وه چې په بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې پر طالبانو بریدونه کړي دي. د طالبانو د واکمنۍ 15 کاله وروسته لا هم د هیواد د سیاسي راتلونکي امنیتي وضعیت او د مخالفو ډلو د فعالیتونو په اړه بېلابېل لیدلوري موجود دي او د دې دعوو خپلواک تایید په ډیرو حوالو سره ممکن نه لیدل کېږي. ستړي مشئ، زه رحمان بونریم دا سپړنه ده. نن په خپرونه کې په دې موضوع بحث لرو، خو لومړی د همکار روح الله امین نیازي رپورټ. 2021 کال د اګست میاشت طالبان په بیلابیلو سیمو کې د پرمختګ په حال کې وو. پخوانیو پوځیانو یو په بل پسې سیمې له لاسه ورکولې او د اګست تر 15 طالبانو پلازمینه کابل هم ونیو او د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل. اوس نږدې 15 کاله کېږي چې طالبان په واک کې دي. په دغو نږدې 15 کلونو کې د طالبانو خلاف بیلابیلو جنگي جبهو فعالیت درلود او وخت نا وخت په بیلابیلو سیمو کې په طالبانو بریدونه کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. خو تازه د طالبانو خلاف وسلوال مبارزې زور اخیستی. وروستیو کې سپاهیان میهن، آزادۍ او متحده جبهو په طالبانو بریدونه کړي دي. تازه د پخوانی جنرال سمی سادات په مشرۍ متحده جبهې ادعا کړې چې یو شمېر طالبان وژلي دي. د جبهې ادعا کړې چې د خپلو تازه عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو یو غړی وژلی دی او ګواښ یې کړی چې د طالبانو کړنې او بې عدالتي به بې ځوابه پاتې نشي. په همدې حال کې تازه د ایران د سپای پاسداران له ملاتړه برخمنې فاطمیون ډلې یو قمندان له طالبانو سره د جګړې لپاره تیاری ښودلی دی. د دې ډلې یو قمندان افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې له خپلو سلګونو جنګیالیو سره یو ځای د طالبانو پر وړاندې جګړې ته چمتو دی. ما با قوت الهی و زور خدا آماده مبارزه هستیم برای مبارزه در برابر طالب، در برابر داعش، در برابر هر کسی که در افغانستان میخواد ظلم ستم سر مردم ما آماده هستیم. د طالبانو نږدې 15 کلنې واکمنۍ پوره کېدو سره داسې ښکاري چې د دوی وسلوالو مخالفانو په وروستیو اونیو کې خپل بریدونه زیات کړي او هڅه کوي خپل فعالیتونه منظم کړي. که څه هم طالبان وایي پر ټول هېواد بشپړ امنیتي کنټرول لري، خو د وروستیو بریدونو او د نویو جګړیزو جبهو زیاتوالی دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د طالبانو پر وړاندې وسلوال مخالفت د نوې مرحلې په لور روان دی که دا به د تیرو کلونو په څیر محدود پاتې شي. روح الله امین نیازی، لندن. یو ور بیا ستړي مشئ، راځئ چې په دې موضوع د مېلمنو سره بحث وکړو. زموږ مېلمانه دي محمد داود جلالي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال، جاوید همدرد د سیاسي چارو شنونکی، نجیب آزاد د نړیوالو چارو شنونکی او په امریکا کې په پوهنتون کې استاد. تاسو درې وړو مېلمنو ته په خیر راغلئ. ستړي مشئ، ډېره مننه چې موږ ته موقع راکړه.
ډیر مننه تاسو جلالي سے محترم اول تاسو نه شروع کوم د آزادۍ جبهه سپاهیان میهن او متحد جبهه جنرال سمی سادات د طالبانو خلاف د وسوال مقاومت د فعالیتونو شروع کولو اعلان کړی دی. په خو د سودانونو کې دل خو زیاتره شنونکو بول چې دا تبلیغاتي اعلانات دي. دا ځل البته غوي چې پزمکه حمله شروع کړې دي. تاسو دا ځل دا اعلانات او دا فعالیتونه په مستقله توګه د یو مستقل جنگ په توګه وینئ څنګه ارزوي مونږ په وکړي. بنوریا صاحب تاسو ته سلامونه، ښاغلي همدرد صاحب همداسې استاد آزاد ته خپل نیک سلامونه او احترامات وړاندې کوم، همداراز تاسو لیدونکو او تخنیکي همکارانو ته. لکه څنګه چې تاسو ګورئ د افغانستان ولس ګوري، نړیواله ټولنه په دې باندې راپورونه لري او راپورونه تکمیل کړي دي او وړاندې کړي دي د معتبرو رسنیو له لارې. په افغانستان کې نننۍ کړکېچ هغه حد ته رسېدلی دی چې دغه نظامي حرکتونه پیل شوي دي. بلا شک چې دغه نظامي حرکتونه د افغانستان د پخواني پوځونو ځواکونو په دغه جبهاتو کې مستقیم رول لري او دا مشرانو یعنی د هغه جنرال صاحبانو د قیادت لاندې چې طالبان نو سره په جګړه کې اخته دي، بلا شک دا وجود لري. د دې نه څوک سترګې نشي پټولی په خاطر د دې چې 15 کاله د طالبانو د دورې نه یا د حاکمیت نه تیریږي و د طالبانو ورځ تر بلې افراطیت مخه کړې ده. سره له دې چې د افغانستان ولس سره تمکین وشي، د افغانستان ولس ارادې ته درناوی وشي او د افغانستان ولس کمی مشروع غوښتنې د قانون په چوکاټ کې او د شریعت په چوکاټ کې ومنل شي. په تعصب سره هغه سی غیر دي چې هغه سی ونه شول، نور هم د افغانستان په ولس باندې استبداد او مشکلات وضع کړل. محرومیتونه له یوې خوا، د مکتبونو دروازې تړل له بلې خوا، اقتصادي ستونزې له بلې خوا، په اجتماعي لحاظ باندې د افغانستان د ولس ځپل، په فرهنګي لحاظ د افغانستان محدودول، دا ټول هغه څه دي چې د هیوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې د ننني حاکمیت سره په یو ځای باندې پلي کیږي او نننی حاکمیت د افغانستان د ولس د بربادۍ او د افغانستان د جغرافیې د خرابولو لپاره ګمارل شوي دي. دا هغه سناریوګانې دي چې د 50 کالونو راپدې په افغانستان کې پلي کیږي او د افغانستان مظلوم ولس له دې مشکلات سره لاس په ګریوان دي او قرباني د افغانستان ولس دی. طالبان که چیرته غواړي چې په افغانستان کې سوله ثبات راشي، په خپل پالیسي او په خپل استراتیژي کې د تغییر راولي، غیر له د جبهې ازادي او د متحد جبهې او همداسې هم لکه څنګه چې تاسو نومونه واخیستل، بلا شک دا په مختلفو ولایتونو د افغانستان کې د افغانستان په جغرافیه کې د فعالیتونو شتون لري. که ستاسو په یاد په تیره دوره کې د طالبانو همداسې یو وضعیت کم شو، طالبانو د جنگ زمینه مساعده کړه، نړیوالې ټولنې ته د راتګ زمینه طالبانو مساعده کړه. نن ورځ بیا همدغه طالبان دي چې د جنگ زمینه مساعدوي او د جنگ دروازې خلاصېدلې دي او دروازې ټکولې دي. دې ژبه کې ډېر یو لوی متل لرو موږ عامیانه وایي، به تنګ آید به جنګ آید. دا د افغانستان ولس دی چې نور په دې نه تحمل دې شی لري، سره له دې چې د ژوند ستړي شوي دي، ولې کله چې د جګړو نه ستړی شي او بیا دغسې یو وضعیت په خلکو باندې حاکم شي، هغه دې چې دې ته تشویقېږي چې بس یو استبدادي ډلې په مقابل کې راپورته شي او د خپل پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ملا وتړي او هغوی تمویل کړي او داسې یو حالت ته وضعیت ورسېږي. سره له دې چې موږ تل دا خبره کړې ده چې جنګ بربادي راولي، جنګ تباهي راولي. افغانستان جغرافیاوي د نورو په ګټه باندې تمامېږي، ولې ورځ اړتیا ده خالي جنګ ته د طالبان هیڅ طالبان شمولا افغانستان کې تک نه څنګه خلکو اراده ناوای او نه خلکو غوښتنه ته کیل وکړه، نه رسیدګي وکړه، په تاسو سره چې دا شی نه ونه کړی تړله، سره له دې چې کاری ونه کړ، نور هم د افغانستان ولس وځپل شو، د افغانستان ولس په تیارو کې وساتل شو او د افغانستان ولس په یو سرخلاص نن ورځې شپې ورځې تیرې.
جنرال صاحب زه تاسو ته بیا بیرته راګرځم تاسو را سره اوسئ تاسو لیکم لږ کمزور شو خو زه فکر کوم اوس عکس هم ښکاري خو بهرحال زه په دې تاسو کوم خبرې وکړلې په دې زه نورې پوښتنې لرم را سره اوسئ همدرد صاحب ستاسو طرف ته راګرځم جنرال صاحب یو ټکی ویلو چې تنګ آمد بجنګ آمد یا داسې که ما سم نه ویلې خو معنا دا ده چې یو سړی چې کله ډېر تنګ شي مجبور شي نو جنګ ته آماده کېږي او وضع دې ته رسېدلې ده تاسو دې سره اتفاق لرئ چې دا افغانستان باندې واکمنو طالبانو اوسنۍ کړنې دې حد ته رسېدلې دي چې د هغو خلاف باید ټوپک پورته شي او وسلوال مقاومت او د هغو خلاف باقاعده جګړه شروع شي یعنی حالات دې حد ته دې نهج ته رسېدلې دي همدرد صاحب که رسېدلې دي څنګه موږ په وکړئ بله ډېره مننه منیرای صاحب سلامونه تاسو ته تاسو د خپرونې ټولو لیدونکو اوریدونکو او د خپرونې درنو مېلمنو ته زه د جنرال صاحب جلالي د خبرو په تایید او تمدید که اول خدا دی چې طالب د افغانستان د ملت په وړاندې هېڅکله جګړه درولې نه ده طالب خو د هغه لومړۍ ورځې نه چې رامنځته شوی تر دا نن ورځې چې موږ تاسو خبرې کوو د طالب د خوا جګړه نه ده درېدلې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملت په وړاندې طالب افغانستان ته 3 ځله جګړه راوړې ده لومړی ځل چې کله دوی د ترهګرو ډلو پر پناه ورکولو او د هغوی په حمایاتو په تسهیل باندې افغانستان ته جګړه راوړه د نړیوال ائتلاف او د امریکا لخوا د هغه نه وروسته کله چې د افغانستان جمهوریت رامنځته شو د 2000 کال نه وروسته په هغه لومړۍ ورځو کې او بیا د هغه نه وروسته پر راتلونکو میاشتو کلونو کې طالب جګړه کړې تر دې اوسه پورې او دا د درېیم ځل دپاره موږ ګورو چې طالب نه تنها چې د نړۍ او د منطقې د هیوادو سره درگیر دی بلکې د افغانستان د خلکو سره یو ور بیا افغانستان ته جګړه راوړي او دغه جګړه د طالب یو اجتناب ناپذیره امر و منیرای صاحب دا د انکار وړ امر نو په سیاست کې یوه ډېره معروفه مقوله موږ لرو چې جګړه د سیاست تداوم دی او سیاست د جګړې تداوم دی کله هم چې دغه یوه پدیده کار ورنکړي یا مؤثره نه وي دوهمه په خپله د همغه پایل دی نو طالب خو د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د ملت سره د خپلو سیاسي مخالفینو سره او د ټولو بلا استثنا سیاسي جریاناتو سره طالب خو د هیچ چا سره د توافق تفاهم د همغږۍ د انسجام د سمون هوډ نه لري در حاله چې دوحې د پروسې هغه سیاسي برخه دوهمه د دې نه وروسته چې نړیوال ځواکونه باید وتلي وای او امریکایان وتلي وای دغه شی و چې دوی په بین الافغاني مذاکرات کې یو د یو عامه شموله پراخ بنسټه منتخب حاکمیت زمینه ورسېږي هغه ونه شوه نو څه هم چې اوس په افغانستان کې پیښیږي د دې ټول مسؤلیت که کله طالب دا ادعا لري بنیرای صاحب چې دوی مطلق حاکمیت لري او په افغانستان باندې په مطلق او په بشپړ ډول سره حاکم دي نو د افغانستان د مطلقیت او بشپړ مسؤلیت هم دوی ته ورګرځي دا اوس چې څه کیږي طالب خو 20 کاله د جمهوریت په جریان کې بنیرای صاحب او د هغه نه وروسته په دې 15 کالو کې د سولې دروازې د طالب په مخ هیڅ وخت نه وي تړل شوی نه د افغانستان د ملت خوا نه د افغانستان جمهوریت خوا نه د سیاسي مخالفینو د خوا دا طالب دی چې هیڅ کله واقعي سولې ته واقعي مشارکت ته واقعي ائتلاف او توافق ته غاړه نه دی متاسفانه ها آزاد صاحب محترم د نړیوال نقطه نظره زه یو پوښتنه ستاسو نه دلته اوس کوم جنرال سادات صاحب سره په تیرو 15 کالو کې ما دوه رسمي مرکې کړې دي چې په کال 2022 کې و یو په 8 د جولای کال 2015 کې و ما ته ټول مرکو هغه مفهوم هم یاد دی خلاصه هم یاد ده او ما به یو پوښتنه کوله چې ته خو په امریکا یا برتانیا کې نو جنرال صاحب آیا نړیوال طاقتونه ستاسو د افغانستان خلاف چې کوم د طالبانو خلاف د جنگ ټکې دي چې یا بزیم یا به طالبي یا به افغانان وي یا به طالبان وي نو په دې کې تاسو کانټیکټس یا رابطې شته دي ما به ځانګړې پوښتنه دا کوله چې د آی سره د سی ای ای سره ایم آی 6 سره نو جنرال صاحب کله هم د دې انکار نه دی کړی چې دوی کانټیکټ نه لري رابطې لري دا تل ویل البته دا نه دی ویلي چې دا ادارې د جنرال سمی سادات یا نور سره همکاري هم کوي ملګرتیا هم کوي اوس چې کله هغه باقاعده د طالبانو خلاف د جګړې اعلان وکړ نو پای کې دوه درې ټکي ویل او هغه دا چې وبخای دوی د امریکا یا ناتو یا نور هیوادونو مرکزونو نه غواړي د طالبانو خلاف دوی د جګړې وس لري خو دوی په دې پړاو کې
لدی خلکو سیاسي ملاتړ غواړي. اوس زه پوښتنه دا کوم د دې ټول تمهید نه وروسته چې آیا د امریکا او برتانیا د همغږۍ بغیر په برتانیا کې یا په امریکا کې د طالبانو حکومت خلاف د مقاومت یا د جګړې د اعلان کول امکان لري؟ تاسو څنګه ارزوئ؟ سلامونه او درنښت تاسو ټولو ته. وعلیکم سلام. دغه کوم توري چې تاسو وکاروي د دې تعریفونو بیلابیل کېدلی شي او په سیاسي لحاظ یا مثلا په نړیوالو تیوریانو کې یا مثلا په افغاني فرهنګ کې په ټوله کې دا خو ډیره ګرانه وي چې سړی وایي چې هغه ډول چې تعریفونه یې موږ لرو په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یې لري د همغږۍ تعریف هغه د داسې تعریفي چې امریکایان او انګریزان یا امریکایان او برتانویان د ښاغلي جنرال سمیع سادات ترڅنګ ولاړ وي. لکن یو شی ډیر واضح دی چې دا هیوادونه تاسو هیڅ کله هم داسې څوک نشئ کېدلی چې په دې هیوادو کې تاسو ووسئ او بیا په یو بل هیواد کې تاسو نظامی حرکتونه کوئ او دا هیواد د تاسو ته اجازه در نه کړي او تاسو دې وکولای شئ. یوه خبره خو ډیره واضح ده، دغه د څه ادعا چې سوې ده چې د ښاغلي سمیع سادات په مشري باندې دا ځینې بریدونه چې سوي دي یا پیل سوي دي یا نور دا بریدونه ډیریږي د طالبانو په وړاندې او هغه دا خبره د امریکا څخه کوي، نو په دې کې خو هیڅ شک نشته چې حد اقل امریکا مخالفت د دې کار نه دی کړی. که د همغږي دغه تعریف راواخلو نو بلې وو انګریزانو، ځکه چې تر کوم برید چې زه خبر یم ښاغلی سادات په بریتانیا کې هم الته خپل اغلري فعالیتونه لري، الته د سکیورټي کمپنۍ لري، نو تګ راتګ هم ستا په امریکا کې میشت دلته ووسی. نو د دغه هیوادونو د اجازه پرته په یو بل هیواد کې نظامی حرکتونه کچېره اجازه نه وي نشي کولای، هیڅ څوک نشي کولای. یعنی تاسو تر ډیره بدی د هیوادونو کې تاسو معنا په دې امریکا د دیموکراسي یو ډول مور بل کیږي، د هغه د بیان ازادي ست، لکن ډیرای وخت تاسو هغه څه نشي ویلای چې د امریکا ملي منافع او ته یا د امریکا غو ملي امنیت ته خطر وي یا د داسې ګواښ کې. نو یو څوک چې دلته وي او هغه د یو بل هیواد کې نظامی حرکتونه کوي او امریکا خوخه نه وي، دا امکان نه لري. دا چې د سره مرسته په دې برخه کې کیږي کنه کیږي خو نو واځي دی ویلای شي یا هغه څوک چې په دې اړه معلومات لري. نو په لنډه کې دا ویلای سم چې مخالفت نه دی سوی د دې کار د 15 کاله ښاغلي سادات دا خبره کوله او په وار وار دا غوښتنه کوله چې د ترڅنګ ودرېږي د سره مرسته وشي. د مالی مرسته غوښتنه هم کړې ده، نظامی مرسته غوښتنه هم په تیره کې کړې ده، که اوس کوي نه کوي بیل بحث دی. د په وار وار په سنا او کانګرس کې الته ویناوې هم کړې دي. دا غوښتنه تر کومه بده پوره سوي یا نه د پوره سوي هغه بیل بحث دی، لکن حد اقل دغه کړنه یا دغه فعالیت پټ نه دی او د دې اجازه ورکول سوی یا مخالفت نه ده سوی. دا په خپل هغه یو ډول د همغږي هغه تعریف چې کمزوري تعریف ورته ویلی سو هغه تعریف د ځان سره لري. نو مخالفت چې نه وي په خپل یعنی د دې کار سره ترڅنګ ولاړی دا چې څومره مرسته وکولای شي یا به وکي یا به ونه کی هغه بیا بیل بحث دی. ها زه په دې نور باس سره کوم، زه ور بیا جنرال جلالي صاحب طرف ته راګرځم. جنرال جلالي صاحب د سمیع سادات صاحب د خبرې په تاسو موردلې ما هم بدرې زله وریدې په غور مې وریدې دا سه کټ مټ چورته وګونی بل شي. نو د ډیر لوی سوچ او فکر نورستو د همکارانو سره د سلام مشورې وروسته د ټکو انتخاب لیدل کیږي. درې غړ غړ ټکی پکې یو چې موږ په باس وکړو د نړیوالو نه سیاسي کومک غوښتنه، بل د افغانانو باندې غږ کول او ګاونډیانو طرف ته بیا ضرور راځم. په افغانانو داسې غږ کړی دی که تاسې خبره نه وي اورېدلې، زه به تکرار کوم اورېدونکو به هم واوري، بیا به اساساً ته پوښتنه وکړم. کوټ ان کوټ زه په هیواد کې دننه او په نړۍ کې پر میشتو افغانانو غږ کوم چې له موږ سره ملګري شي، د افغانستان د راتلونکي لپاره په جګړه کې برخه واخلئ، راځئ چې ازادي ترلاسه کړو او د درې رنګه بیرغ لاندې متحد شو. جنرال جلالي صاحب تاسې د طالبانو د کړنو د مشکلاتو باندې تنقید وکړو او فکرمندۍ اظهار مو وکړ. معلومیږي تاسې د طالبانو د اوسنۍ واکمنیو نه او واکمنانو د طرز عمل نه خوشاله نه یې. نو په داسې کې د جنرال سمیع سادات په افغانانو په بهر مشتو افغانانو په کور دننه افغانانو باندې د ملګرتیا غږ ته لبیک وایي د یو جرأتمندانه ګام بلی او په دې کې د څنګه چې هغه اپیل کړی دی افغانانو ته، تاسو دغه سره ملګرتیا ته یا فکر کوئ چې تاسې دغه شان نور افغانان تیارېدی شي؟ مخکې له دې چې زه ستاسو پوښتنې ته په ډېر درنښت سره ځواب ووایم،
زه یو څه غواړم چې دلته عرض کوم. هغه دا دي چې زه د افغانستان یو وګړی یم. زه که هر څه وایم هغه زما شخصي نظر دی، ولې د افغانستان ولس تر هغه ځایه چې موږ د ولس سره په اړیکه کې یو، ولس په تنګ راغلی. ولس نور د طالبانو او دغسې یو استبدادي رژیم په افغانستان کې د منلو زغم نه لري. نو کله چې ولس تر دې حده پورې راورسیږي، دا یقیني خبره ده چې د جنرال صاحب سادات، د نورو جنرال صاحبانو لکه د جبهې آزادي د مشر ډاکټر صاحب یاسین ضیا او نور د پوځي حرکتونه چې د طالبانو په ضد باندې پیل شوي، د افغانستان ولس د دې نه بې شکه چې ملاتړ کوي. نه زه یوازې چې ملاتړ کوم، بلکې که ماته ضرورت شي د یو افغان په توګه، زه د یو نظامی په توګه چې 15 کاله مې د افغانستان په مختلفو نظامونو د کورنۍ چارو په مختلفو اپاراتو کې دندې ترسره کړې دي، په جنگ جګړو کې په خطونو کې مو ګډون درلودلی دی، دښمن په مقابل کې مو څو وارې خپل د بدن غړي زخمیان شوي دي، او د وطن دپاره مو او د ازادۍ دپاره مو د تل دپاره دا هوډ لرلی دی او دا هوډ لرو. دا که ضرورت شي موږ د دې امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ لکه د تیر په شان چې هوډ مو یاد کړی او تالیف مو یاد کړی، درېدل د موږ دپاره فرض دي، واجب دي، او د داسې یو استبدادي ډلې په مقابل کې چې د افغانستان ولس په اسارت کې نیولی، دا حتمي یوه خبره ده. زه یو بل څه تم غواړم اشاره وکړم چې تاسو خبرو کې وویل چې طالبان د سراسري امنیت دعوه کوي. زه فکر کوم چې هغه دعوه چې دوی کوله، هغه دعوه په ابتدا کې تر اوسه پورې پاتې راغله. تاسو په دغه څو ورځو مخکې کې د اطلاعات فرهنګ رئیس په بدخشان کې لیدلی چې د داعش لخوا چې هغه مسؤلیت په غاړه واخیسته، هلته ترور شو او له منځه ولاړ. په نورو ولایتونو کې په لویو ښارونو کې امنیتي جنایي پیښې دا ټول تر بلې زیاتېږي. دا ولې زیاتېږي؟ په خاطر د دې چې دوی ملي مشروعیت نه لري. کله چې یو حاکمیت د زور او د ټوپک د شپېلۍ په زور باندې په خلکو باندې حاکمیت کوي، طبیعي خبره ده چې د افغانستان ولس او د هر هغه هیواد ولس چې وي هغه په مقابل کې راجګي. زه په دې کې شک نه بولم. طالبان کله چې په افغانستان کې د 20 کلن تیر جمهوریت په نظام کې جګړه د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره کوله، اکثریت په ولایتونو کې یو تعداد خلک ول چې طالبان تنبیلول، طالبانو ته ځای ورکاوه، طالبانو ته ډوډۍ ورکوله، حتی طالبانو ته په صفوفو کې یا د دوی د جنگیالیانو سره فزیکی حضور د خپل بچیانو هم اړین بوله. نن هغه خلک دغه کړنو نه ستړي شوي دي او هغه د افغانستان اکثریت ولس نن د هغه پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ باندې درېږي. ستاسو په یاد دي ما تاسو سره څو وارې په مصاحبو کې دا خبره کړې، په ټولو رسنیو کې مې ویلې، په ټولنیزو شبکو کې مې دا خبره کړې ده چې د افغانستان ولس یوازینی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ده، که هغه په بې دفاع حالت کې دي او که په بهرني هیوادونو کې دي. بیا هم اشاره دې ته کوم چې طالبان نه په خپل ستراتیژي کې تغییر راوست، نه په خپل پالیسي کې. طالبان سره لدی چې مسند د قدرت او سره دی او سیاسي سلطنت تکیه وهلې ده، په ځای د دې چې دوی بین الافغاني مذاکراتو ته لار خلاص کړی وای، دوی یو ملي اجماع ته زمینه مساعده کړی وای، هغه کار یې ونه کړ او افغانستان یو بل بحران ته بوت. او هغه څوک باید دغه زمینه مساعده کړي چې هغه په حاکمیت کې قرار لري او ټول افغانان په یو چتر لاندې راټول کړي وای. هغه چې په دیسپورا کې شپې ورځې تیروي او په هیواد بهر نه په مهاجرت کې شپې ورځې تیروي، هغوی دا غوښتنه وکړه، غږ یې وکړه په طالبانو باندې چې تاسو بین الافغاني مذاکراتو ته لاره خلاصه کړئ، ملي اجماع راوبلئ، یو لویه ملي جرګه جوړه کړئ ترڅو افغانان له دغه وضعیت نه خلاص شي. ټول افغانان په خپل ځان په دغه نظام کې وګوري چې هغه ټول نظام ټول شموله نظام له بلې خوا نړیوالې ټولنې ګاونډي هیوادونه د سیمې په کچه دا غوښتنه وکړه طالب ته تمکین نه کوي او طالب د زور نه کار اخلي او زور انجام تاسو دلته دی په یو لسیزه کې تاسو دې شاهدان دي. جنرال صاحب زه ما غوښتل تاسو زه خبرې ما تاسو چې مخکې خبرې کولې په سفر کې زه زیات وخت تاسو نه سره ول غواړم، تاسو نه ټیم کمزوري البته یو پختر در نه بل کوم بیا ورسخت درکما. تاسو د ملي اجماع
خبره په طالبانو باندې د نقد یا تنقید په توګه وکړله. تاسو ول چې طالبانو زمينه مساعده نه کړه ملي شماته د آزادۍ جبهه متحدی جبهه سپایان مهن جنرال سمی سادات ډاکټر یاسین زیاسی وغیرہ وغیرہ دوی کې هم د طالبانو خلاف فکری توګه باندې ټول دا فکر کوي چې دا خلاف باید راپورته شو جنگ وکړو. خو خپلم د کې اجماع اتحاد نشته دی یواله نشته دی دا ولې د ویشل شوی دی باوجود د دې چې ټول په دې مطابق د طالبانو خلاف جګړه پکار ده ټول جګړه کول غواړي خو ویشل شوی تاسو په انداسه ولې دا کنه دا خپل کې سره کانټیکټ لري رابطې لري مونږ یې نه وینو تاسو دیو په خواني جنرال په توګه څنګه ارزوي مونږ په ول شي زه یو څه تاسو کوم په نظام کې هر حکومت کې بلا شک اختلافات شتون لري دا اختلافات حتمی دي او په دغه یو حالت کې چې فعلا موږ د جمهوریت نظام نه لرو دغه اختلافات بلا شک زورته په زغرت سره اشاره کوم شتون لري ولې دا د دې معنی نه لري چې دوی به د طالبانو په مقابل کې د یو بل په سر باندې وهي او په توافق باندې رسي تفاهم باندې لري ناس لري انسجام باندې چې می یو خبره ده هم انسجام لري تفاهم لري هم همغږي لري او اختلافات ډیر په ټیټه باندې وجود لري هغه د دې معنی نه ده چې هغه په قیام کې یا په آزاد د افغانستان په آزاد کې خاند واقع شي کله به دا شي او تاسو په پراتو کې دغه حرکتونو دغه تحرکات شاهد اوسئ چې په افغانستان کې به طالبان خکېږي طالبان به لمنځ په دې طالب خپل بیا تاکید کوم چې طالب په خپل د جنگ دروازې خلاص کړي زمينه مساعده کړي او راتلونکي مسؤلیت به د طالب په غاړه وي طالب دومره مسایل ته لمن وهلي د چې راتلونکي اصل به جبران د خساري ورکوي خو زه هیله مند یم چې په دغه حرکات هغه فرصت طلب افراد نن سیاسي تجارتونه د افغانستان په مختلفو باوقار او با عزت باندې کوي چې اصلا او قطعا د تعادل د قومونو ترمنځ شتون هغه د پایټ کې دي او دغه زمينه نور پیدا نشي او آزاد او مستقل افغانستان سره له ټولو عزت او وقار مختلفو د نړیوال په کچه باندې وګورو. سمدا قدرمن محترم محمد داود جلالی صاحب تاسو ډیر شکریا ادا کوم قسم تاسو په سفر کې وای او زموږ خواسته مو انکار ونه کړ د دې باوجود چې په سفر کې وای ډیر مننه تاسو چې موږ سره ملګری شئ او تاسو به ضرورت خط کما چې خپل سفر جاری وساتئ ډیر مهرباني چې موږ ته موقع راکړه. محترم جلالی صاحب پمخه محترم همدرد صاحب او محترم آزاد صاحب تاسو دواړو سره اوس په دې موضوع باندې پاتې باس کې غواړم چې منګه د دې موضوع سیاسي شننې تر څنګه یو نړیوال نقطه نظر نه هم ځان په کوم څه کې دونکو په افغانستان کې ډېر خلک فکر بند دي چې افغانستان یو وار بیا کورنۍ جګړو سره د ولسی وجنو سره مخ کې دی شي یو وار بیا د ماکي وی 14 نیمه ډېری پښتنې دي د مورد کې بزل لمړی پښتنه همدرد صاحب تاسو دا کوم څنګه چې ما آزاد سم نه پښتنه کړي و چې ځنی هیوادونه او ځنی هیوادونو استخباراتي ادارې په ممکنه توګه د مقاومت جبهه چې کمیټې د متحده آزادي جبهه وغیرہ وغیرہ دا غو سره رابطې لري همغږي لري او د همغږي تعریف دی راته وکړه تاسو نه بزله پښتنه داسې حکم چای داسې کوم هیوادونه شته دي باوجود د دې چې د روس نه پرته چا هم ته طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې خو هغه به دا کوشش کوي چې د طالبانو د حکومت خلاف وسلوال جنگ ونشي او د دې جنگ مخ ونیول شي او د دې مخالفت سرګن یا پټو کې دا کوم هیوادونه یا تاسو فکر کوئ نړیوالو ځنی خلکو فکر مندي به وي چې هغه به هم دې طرف ته اشاره کوي تاسو په دې کله سوچ کړی دی؟ بله ډیره مننه بنیرای صاحب مخکې ډیر زه ستاسو دوامي پوښتنه تر راشم هغه تیره پوښتنه چې جلالي صاحب نه مطرح کړه د طالب ضد ائتلاف په منځ کې اجماع او همغږي زه فکر کوم یو غټه همغږي د طالب ضد په جبهات او ټولو سیاسي جریاناتو کې دا ده چې د طالب ضد جبهې دي دا یو غټه هماهنګي ده یعنی تاسو دا اوس وګورئ د افغانستان سیاسي قشر په مجموع کې کاغه او وسلواله جګړه یا مبارزه باندې باور لري او یا سیاسي روایت او مسلحت باندې باور لري خو د طالب سره مخالف دي طالب د اوسنی استبدادي حاکمیت سره مخالف دي دا په خپل یو غټه
د سمون نقطه ده. دوام مسله دا چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه بونیرای صاحب دا خلک دي چې د افغانستان د جمهوریت تر چتر لاندې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دندې تر سره کړي، د یو ډیر منظم د یو ملي بنسټ برخه پاتې شوي، که ډاکټر صاحب زیاد دی، که جنرال صاحب سمیع سادات دی او که نور دي. اکثر هغه نظامیان ته د میهن د سپاهیانو په نامه کومې جبهې چې اعلان د حضور کو عملیات تر سره کړل، دغه سرتیري ټول د افغانستان ځانګړو ځواکونو یا د افغانستان د مختلفو امنیتي او دفاعي ځواکونو برخه پاتې شوي، او دغه خوځښت هم دغه پاتسون هم د طالب په مقابل کې دا د مجبوریت په خاطر دی او د طالب د استبداد او انحصار په خاطر دی، او لاچاره په افغانستان په خلکو باندې مخصوصا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په منسوبینو باندې تپل شوې دا جګړه. تاسو خپل د گزارشات افغانستان انټرنیشنل او نور رسنۍ نشر کوي په مکرر ډول سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني منسوبین او چارواکي په ډېر سیستماتیک ډول سره په نښه کیږي او دوی وژل کیږي، دوی په شهادت رسیږي، کورنۍ ته زیان رسیږي. حتی دغه اوس کې ستاسو د رسنۍ د خوا د گزارش نشر شوی چې په مشرقي کې په کونړ ولایت کې دوی د جماعتونو د لارې اعلامیه خپروي، هر ورځ خلک مجبوروي چې پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي یا منسوبین او د جمهوریت په لویه کچه منسوبین دوی ته ورپګوته کې دا څه د خاطر دی، خو د ضرر رسول هر ورځ تاسو گزارشات دا هغه چې مطبوعاتو ته راوځي. نو دا جګړه یو تعمیلي جګړه ده او مسؤلیت هم طالب ته ورکړي. دوهمه پوښتنه چې تاسو مطرح کړه، بونیرای صاحب مخکې آزاد صاحب ډیره ښه اشاره ورته وکړه، دغه جریانات که چیرې نړیوال ملاتړ ونه لري او په مخصوصا په هغه هیوادو کې چې دوی استوګن دي، مثلا د متحده جبهې مرکزي دفتر په امریکا کې د واشنگټن ډي سي نه په ډېر کمه فاصله کې واقع دی. په امریکا کې دوی رسما حضور لري، دوی همکاران دلته ګرځي، جلسې کوي د امریکا د سنا د غړو سره، د مختلفو بنسټونو سره، د پوهنتونونو سره، د پخوانیو نظامیانو سره دوی لیدنې کتنې لري. نو که امریکا په غیر مستقیم ډول سره ادي اقل یعنی ورسره موافقه نه وي د دوی د حضور سره یا د دوی د موقف سره، نو خو تاسو پیږي موږ تاسو په امریکا کې اوسو، تاسو کولای شئ د امریکا د حکومت د خواکې خلاف یا په اروپا کې یا په انګلستان کې یا په نور ځایو کې حضور پیدا کړي. او طبعا افغانستان دغه جغرافیا بنیرای صاحب د سدي دغه جیوپولیټیک موقعیت د افغانستان د سدي چې موږ په زګونو کیلومتر سرحدات لرو د ادي اقل دوه همسایه هیوادو سره او د تاجکستان او د چین او د نور هیوادو سره په ډیره کمه فاصله کې واقع یو. نو طبعا چې افغانستان یو هغه پوینټ اف انټرست ورته وي یا د علاقمندۍ یو جغرافیا ده ډیره هیوادونو ته، او د نړۍ د اوسنۍ چې څه هغه نوې نړیوال نظم د جوړېدو په حالت کې دی، په دې کې د افغانستان زه فکر کوم د موقعیت ډیر ارزښت موقعیت. نو کپلان د کې زه هغه تاسو چې پاتې بله و تاسو خبره پوره کړئ، بیا وبخښئ خبره پوره کړئ خپله. نو زه فکر کوم تر اوسه پورې خو د طالبانو مخالف جریاناتو په پرنسیپ کې د اقل چا مخالفت نه دی کړی. 13 ورځ د ایران د سفارت یو چارواکي معاون فکر کوم د سفارت هغه دا خبره وکړه چې موږ نه غواړو چې په افغانستان کې جګړه وشي دا وشي، ولې دا غنه څو ورځې مخکې تاسو ویل چې د افغانستان د طالبانو مخالف جریان جبهه مقاومت رسما د خامنه‌ای په جنازې په مراسمو کې حضور درلود او د افغانستان د سیاسي جریان په صفت سره غوي په رسمیت او پیژنه او بلنه یې ورکړې و. بل دا خبره دغه جغرافیا او کچېری تحصیلات زمينه مساعده نشي، لوجستیکی تحصیلات، نور منځنۍ اسیا هیوادونه، نور هیوادونه، شرقي همسایه او غربي همسایه، نو خو ناممکنه ده بنیرای صاحب او دا خو د افغانستان تاریخ دا شی ثابتوي. نو تر اوسه پورې ما د کوم شی نه دی اوریدلی چې د اقل یو هیواد دراشي او دی وایي چې موږ طالب مخالف جریاناتو ضد یو. اکثر هیوادونه په دې تاکید کوي چې طالب باید یو همشموله یو توافقي سیاسي حل لارې ته واچي او دا په خپل تایید دی د طالب د سیاسي مخالفینو د حضور په دې باندې همدرد صاحب د سولهیز سیاسي مزاحمت تصور باندې بځه او پښتنه قومه اخره کې آزاد صاحب ما چې کله د دې پروګرام تیاری کوله یو پښتنه تاسو سره کله مې خبر وکړله نو بیا په ذهن کې ساتل چې دا پښتنه بس تاسو نه قومه او همدرد صاحب په بیا وروسته خیر ته جواب راکړي. د شان په هر مرکه کې یا په هر سپیچ کې یا په هر اعلان
بیان کې یا په میسج کې ارزول کیږي سیاسي شنونکي یا ساينټیسټان چې دی هغه ته پام کوي دا غي وینا وخت یعنی ټایمینګ انداز سټایل او د هغه میسج او پیغام د کې هم دا یو درېټ کې هم اول چې هغه د نړیوالو نو سغواړي د افغانانو نو سغواړي او وس کوم پښتون کوم هغه د گاونډیانو متعلق ده او ځکه د ټایمینګ ټون او میسج د زکه اساس نه پېژان په ول غواړم اوس دې په دې کې جنرال سوي ساده سي وایي چې دوی غواړي خپل گاونډیانو ته کومه ستونزه جوړه نکړي د افغانستان گاونډیان د سلور هیوادونو دي د پاکستان په شمول دوی خپل راتلونکو د خپل گاونډیانو سره یوځای ویني یعنی ټکیدارې مخبل راتلونکو له تاسو سره یوځای ګورو موږ تاسو په ضد نه یو دا طالبان دي چې تاسو پر ضد دي دا خبره د ټایمینګ باندې موږ پوهه دا په داسې وخت کې چې پاکستان هم داسې وایي طالبان چې دی هغه د افغانانو پر ضد دی او پاکستان د افغانانو پر ضد نه دی پاکستان غواړي د طالبانو خلاف بس باید د افغانانو راپورته شي موږ په کوي دي کې د جنرال سمی سادات صاحب دا کوئنسیډنټلی یو شان موږ اورو د پاکستان جنرال سمی سادات صاحب کنه دا د دې شاته بل سمشته دی په دې درې ورته موږ په کوي په واړم چې تاسو وګورئ ګوري بنيري صاحب سیاسي انسیډنټس یا هغه پیښې چې عملاً سیاسي پیښې کیږي هغه به کوئنسیډنټ وي هغه به تصادفات وي لیکن په ویناوي کې تاسو تصادفات ډېر کم وینئ نه په ټوله نړۍ کې د نړۍ په تاریخ کې کله چې د حرکتونو استازي مشران یا د هیوادونو مشران ویناوي کوي البته پرته له ښاغلي ټرمپ نو په هغه کې انسیډنټس یا پیښې ډېرې کمې وي هغه سنجول شوي بحثونه وي د پاکستان بحث دا کاملا جدا بحث دی په دې کې هیڅ شک نشته چې هر هغه حرکت چې هغه د واکمنې ډلې په وړاندې نظامی حرکت وي هغه محتاطانه هم ډیر وي او د دې ترڅنګ هدي اقل د مخالفتونو د مخنیوي هڅوي یعنی که چیرې د دې سره د جنرال سمی سادات یا د نورو هغه حرکتونو چې هغه د طالب ضد حرکتونه وي البته وسلوال حرکتونه سیاسي حرکتونه خو یا مدني حرکتونه خو د طالب وړاندې په فکری لحاظ په افغانستان کې 99.9% خلک لري خپل اذهانو کې دا به ناتواني وي چې څه نشي کولای لکه هغه وسلوال حرکتونه چې د طالب وړاندې کیږي که چیرې د دې توقع او تمه دا نه وي چې ګاونډي هیوادونه د مرسته وکړي هدي اقل مخالفت باید ونشي دا خو د دې توقع ده او د دې ډاډګرنې لپاره افغانستان په تیرو 4-15 لسیزو کې لباده مرغه د بیلابېلو جګړو ډګر پاتې شوی دی کاغه سیمایي جګړې وي ک کورنۍ جګړې خپلته هغه عملی و برخه کورنۍ جګړه ده چې ظاهرا موږ ولیدله لکه د دې کورنۍ جګړو ته شا هم هغه کوم ستراتیژي چې وي هغه ستراتیژیک ډیپت چې هغه خو بیا بهرنۍ و سیمایي جګړې نړیواله جګړه افغانستان ته راغله په 13 کلونو کې یا 15 کلونو کې کومه جګړه په افغانستان کې و هغه کاملا نړیواله جګړه و هغه ټول نړیوال خېل او نړیوال ترهګری ډلې الته فعالیت کاوه نو دا سیمه بیا د ګاونډي هیوادونو د لپاره حتی د لری پروتو هیوادونو د لپاره چې د افغانستان سره پولي نه لري د اندېښنې وړ موضوع هم و په دې هیواد کې داسې فعالیتونه هم کېدل او اوس خو ډېر بریده پورې د فعالیتونو ویره ډېره زیاته ده کله چې یو هیواد هغه ډول مشروع حاکمیت ونه لري نو بیا هر ډله هر نیابتي ډله کولی شي هلته ډېر اسانه فعالیت وکړي او د نورو هیوادونو ګټې وګواښي مسکو موقف هم په دې اړه ولید موږ د ایران موقف هم لیدل د پاکستان باسو کاملا جدا د کتاب ځانګړي پښتنه لړل بیا په هغه اړه ځواب و زه دې کې یو پښتنه ستاسو خبره او بخې په منځ کې رول نه وختل خو یو پښتنه زغواړم کوم دي ځکه یعنی د دې وخت انتخاب جنرال سمی سادات سے ولي وکړ 15 کالونه دا کار کېده آیا طالبان کمزوري شوي دي آیا د طالبانو خلاف نور صبر نشي کېده آیا دوی ته کوم نړیوال گرین سیګنل پلاس ورغلې دي یعنی دا وخت باندې ځان ما پول غوښتل چې په دې وخت کې هغه 15 کاله پوره کیږي خاص علت بوي ځکه مونږ پوکای ساسي باندې دا ټول دغه تاسو چې کوم نمونه یا کوم مثال نو واخصل دا ټول یو مجموعه کېدلای شي طالب 15 کال وړاندې د همدې میاشت کې په 15 اگست باندې راځي او په بشپړه توګه ټول هیواد البته د وسلې لارې نشي نو هغه ورځ هغه شیبه خدا شته چې د دې په وړاندې چې کوم خلک ولاړو جمهوریت موږ په شمول باندې ټول خلک اخو منه خالي سلاس ول هر څه پاتې سول نو بیا د بیرته راتګ د پاره خو زمان ته ډیره اړتیا ده مکان ته هم اړتیا ده او د دې ترڅنګ همغږي ته هم اړتیا ده آمادګۍ ته هم اړتیا ده دا یو برخه یعنی
سمې سادات چې په تیرو 15 کلونو کې څه ویل د شنه چې تیر 15 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله وړاندې د آماده و د انتظار کاوه د نسوي کولای د دې آمادګۍ لپاره ډیر وخت ته اړتیا و ډیر لوجستیکي مسایلو ته اړتیا و د دې ترڅنګ همغږي ته اړتیا و د دې ترڅنګ ریکروټمنټ ته اړتیا و خلکو فالوور ته اړتیا و ذهن سازي ته اړتیا و دا خو یو برخه دومره برخه دا ده چې کله چې په نظامی برخه کې چې زه خپل هیڅ کله په نظامی برخه ما فعالیت نه کړی لکه هغه سیاسي تیوریانې چې زه شاګرد پارسه وایم تاسو عموما د هغه ټایمینګ بحث چې کوي په لوبو کې هم دغه شته تاسو هغه بهترین وخت ټاکي هغه شیبه چې مقابل لوري تر هر ډول فشارو لاندې مقابل لوري مثلا طالب په لومړي سر کې تر ولسی فشار تطبیقي ډیر یعنی 15 کاله غربت بېسوادي قهر نستي امدارنګه ظلم وحشت دا اوج ته ورسېدل د خلکو حوصله ختمې سولې دا یو برخه دوم برخه دا طالب په نظامی برخه کې هم بیلابیل فعالیتونه د په وړاندې پایل سولا او د پاکستان سره د هغه جنجال هم راغی دا دوه درېمه برخه دا ده چې طالب په خپل میانس کې هم د قدرت پر سر د شتمنیو پر سر د امتیازاتو پر سر باندې د راکړه فایل سولا نو دا ټول فشارونه دا زمينه مساعده کړ چې هم دغه وخت دی او بیا په 13 کلونو کې د سمې سادات او د پڅیر د نورو خلکو چې هغه نظامی فعالیتونه کوي نو هغه خپل لابي ته هم هغه ادامه ورکړي دا نو هغه لابي هم د وټوانل چې مطلب معنا په ډي سي کې به هم ډیر خلکو ته خبر ورسېده زه د پاکستان باخله او زه د پاکستان باخله ځانګړي پښتنه بیا درنه کوم او تاسو څنګه ویل د تربیه تمرین تیاری نو محترم همدرد صاحب نه پښتنه مخ کې وزدا وایم چې زه گوایم ما خود رسمي مرکو ذکر کو غیر رسمي توګه باندې زه هم د ډېر افغانانو سره تاسو په شمول وینم هم په مسلو باندې یو بل ځانوم خبرو وطني حالات باندې په شخصي حالات باندې باسونه کیږي وخت په وخت هم دغه شان د محترم سادات صاحب زه پوهایم چې هغه خپل وخت په امریکا کې د یو سولجر انډر ټریننګ او انډر پریپیرنس یا د تیاری او د تربیه په حال کې تیرو مثال زدا سے ورکوم چې دا ته و جولای باندې چې کله ما مرکه غوسر کوله لازم ده د جنرالان دي د طالبانو د داعش د القاعده د یو شمېر نورو هیوادونو د وسلوالو خلاف هم فکر توقع لري او د خطرو امکانات هم وي خو ما ورته یو ځای غوړه چې په پلان کې ځای کې به وکړو او زما د غزي غوړه کولو مقصد دا چې موږ په دا ځای کې یو چې هغه نور خلک کالته نوي او لري زیات لاړ شو او سین منځ ته لاړ شو جنرال صاحب ډېر په احترام سره ماته ول چې بنيري صاحب د غزي ډېر خده خو حسینه چې زما په ځړ کې دا راشي چې زه د افغان سولجر یا جنرال په توګه باندې د سین په منځ کې په کشتۍ کې ناسم مرکه کوم د سیلګری یا د ځړ خوشحالي یو مقام ذهن ترانه شي دا غي جملې نه ماته تاثیر واغسته چې د سمره سنجیده د خپل کار ته یعنی یو 2 منټو د پاره هم کچن کې یا پاشپزخانه کې په خپل پخلې کول وغیرہ وغیرہ نو خلک دا فکر کوي چې دا جنرالان د کروڑونو ډالرو سره په بهر هیوادونو کې مزي کوي خو ما چې سلیدلې دغه داسې نو هغه د واقعي او سوچا افغان جنرال په سولجر په توګه باندې پریپریشن لیدل کېده محترم همدرد صاحب تاسو نه پښتنه زدا کومه چې جنرال صاحب کې د نور زینو کې ویلي البته ماته چې کوم مرکه پښتنه وکړه د طالبانو او د پاکستان خلاف ترمنځ جنگ نو داغه جواب سکوت دا چې دا جنگ د ټو قانون دی دا ریښتونه جنگ دی هغه دا مو ول چې د ټي ټي پی سره هندستان مرسته او کومک کوي او د طالبانو په ذریعہ باندې د پاکستان خلاف جګړه کوي اوس دې ځکه یو هغه خبره او دې ځکه دی وی چې موږ د گاونډیانو خلاف جګړه نه غواړو د گاونډیانو په ضد نه یو بلکې راتلونکو تاسو سره ګورو نو هند خو لازمه ده چې جنرال صاحب نه خپوي په دې خبره باندې ځکه چې هند تورونه ردوي البته پاکستان تاسو فکر کوي چې یو توګه باندې جنرال صاحب دې جګړې سره یو ښکارا نه وینو پټ حمایت بخامخا کوي او جنرال صاحب شاید اعلان لیدل کېږي د اسلام آباد د اوسنۍ تګلارې سره تاسو څنګه ارزوي دا او مننه خدای دې بنیاد صاحب دا ټایمینګ خبره تاسو وکړه زه د دقیق معلومات نه لرم دا ټایمینګ د څه لپاره انتخاب شوی خو طبعا عام د نظامی لحاظ لکه آزاد صاحب اشاره ورته وکړه تاسو یو ډیر پراخ آمادګۍ لوجستیکي تاسو پیږي چې په کوم ډول سره جمهوریت سقوط کړای شو یا سقوط ورکولای شو
د یوې دسیسې په ترڅ کې او هماغه د سولې او د تفاهم سراب افغانانو ته سیاسیونو ته ورښودل شو او جمهوریت سقوط کړی شو. نو اکثریت افغانان 10 میلیون افغانان تبعید شول د افغانستان. اکثره دغه نظامی چارواکي او سیاسي مخالفین طالب د افغانستان بیرون دي. نو تاسو طبعا لوجستیکی آمادګۍ ته، نور تخنیکی آمادګۍ ته، د خلکو انسجام ته په دغه شرایط کې چې طالب یو مطلق استبدادي حاکمیت حاکم کړی دی او په اندکترین اختلاف یا تفاوت د نظر یا انتقاد بیا په خاص ډول سره فزیکی حرکت خو دوی سرکوبوي. نو دغه یوه برخه وه. زه شخصا جنرال صاحب سره پیژنم، دلته نږدې زموږ سره ورسره ګورم، وختاً فوقتاً خبرې سره کوو. د دوی دغه د آمادګۍ پروسه لکه څنګه چې بني رئیس تاسو تایید کړه، ما په دې 5 کلو کې ولیدل ډېرې لوجستیکي او تخنیکي ستونزې وې. اول د دفتر جوړولو، د جنرال صاحب راتګ امریکې ته مشکلات و چې باید حل شوي وای. د دوی ملګري دوستان بیرته انسجام په امریکا کې راټولېدل، بیا د امریکا بیرون په نورو هیوادو کې ارتباطات برقرارول، د افغانستان دننه زمینه د نظامی عملیاتو د فزیکی تحرک، دا ټول مسلې وي. ولې ټایمینګ هم مهمه په دې دی. زه فکر کوم چې موږ ټول بني رئیس افغانانو په مجموع کې نړیوال ټولنې طالب ته یو سپین چک ورکو د جمهوریت سقوط نه وروسته او ورته ویل چې تاسو هغه تعهدات چې کړی د نړیوال ټولنې سره هغه عملي کړئ، هغه تر سره کړئ. د طالبانو خو یو غټه بهانه دا و د جمهوریت په حاکمیت کې چې ګویا جمهوریت صادقانه دی سولې او مذاکرات ته. د دوحې د پروسې رامنځته کېدل په درېیم هیواد کې دغه دلیل و. بیا د جمهوریت سقوط نه وروسته طالب دا وښودله چې هېڅ نوع ژمنتیا نه لري سولې تفاهم ته. او زه فکر کوم اوس چې په طالب باندې فشارونه دي نړیوالو د خوا په منطقه کې طالب په واضح ډول سره جګړه راوړې ده افغانستان ته. یعنی دا تنها پاکستان نه دی بني رئیس صاحب، تاسو ورشئ دغه روس چې دوی په رسمیت پیژندلي، ایران، چین، امریکا، غربي هیوادونه ټول دا وایي چې په افغانستان کې یو واکیوم دی د مشروعیت، او په دغه واکیوم کې په لسګونو ترهګرې ډلې، افراد او اشخاص د روسیې د امنیت د شورا گزارش دی چې روسیې دوی په رسمیت پیژندلي. تاسو ورشئ وګورئ چې د 22 ترهګري ډلو تایید کړی او په لسګونه زره خارجي ترهګرې ویلي چې په افغانستان شتون لري. ایرانیان هره ورځ دغه تشویش څرګندوي د منځنۍ اسیا هیوادونه ته پاکستان. یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې پاکستان که ظاهره ښکارا حمایت نه کوي د دې، خو د مخالفت سرک به هم نه لیدل کېږي له هغه ځایه، او په ممکنه توګه یا استخباراتي معلومات هم تر ډېره حده پورې، ځکه چې د په خپلو خبرو کې ولیدي د یوازې طالبانو پر وړاندې نه بلکې د القاعدې، داعش، تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو په ضد هم جنګېږي. هغه ډلې چې پاکستان وایي د پاکستان لپاره د مشکلات جوړوي. نو خبره خدا ده بني رئیس صاحب، دا ډېر مهمه خبره ده. ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته دا مهمه وي. د جنرال صاحب دا څرګندونې ګوري دا یو مسؤل نظامی جنرال خبرې دي. د افغانستان په مشروع دولت کې د جنرال پاتې شوی، د کابل په وروستۍ ورځ کې د امنیت مسؤلیت. موږ خو د هېڅ هېواد سره جګړه نه غواړو، دا د افغانستان د هر مشروع حکومت موقف دی. موږ د هېڅ همسایه سره ستونزې نه لرو. افغانستان هېڅ وخت یرغلګر او غلیم نه دی پاتې شوی د هېڅ هېواد په مقابل کې. دا خو د افغانستان رسمي سیاست دی، د جمهوریت سیاست دغه. د پاکستان سره موږ هېڅ وخت جګړه او ستونزې نه دي غوښتي، د هېڅ همسایه هېواد سره نه دي غوښتي. د افغانستان دواړه ولسمشران په لسګونو ځله سفرونه وکړل پاکستان ته او غوښتنه یې وکړه او د دغه وضعیت چې دا اوس په افغانستان کې حاکم دی، چې متاسفانه پاکستان یو ډېر غټ لاس پکې لري، د دغه وضعیت هغه اختیاریه خو د افغانستان ولسمشرانو، د افغانستان جمهوریت چارواکو په مختلف مراحلو کې پاکستان ته ورکوله. پاکستانیان اوس هغه انګریزان یو اصطلاح کوي وایي یو ریپ واټ یو سو، تاسو چې کړلي هغه ریوي. نو دا د پاکستان کرنه ده په افغانستان کې. خو اوس هم که پاکستان صادق وي او پاکستان په دغه حقیقت باندې راویښ شوی وي چې په افغانستان کې ترهګري پالل یا افغانستان ترهګري لیږل د دوی ته ضرر رسوي، نو دا خو یو ښه پرمختګ دی زما په نظر. کېدای شي. سمه ده. زه دوه پوښتنې نور لرم، وخت سره راکمیږي. زه به آزاد صاحب تاسو نه یو بله پوښتنه هم وکړم په دې باندې بحث ونه شو. تاسو د یو څېړونکي په توګه موږ په واقع په دې باندې په دې معامله باندې چې جنګ لازمه ده، تاسو ټول وویل چې د جنګ نتیجه چې دغه مشکلات وي، کډوالي ده، وژنې دي، جوبل کېدنې دي، اقتصادي وضع خرابېدنه ده وغیره وغیره. په دې بنیاد باندې ځینې افغانان پخواني
د جمهوریت د وختو یا د اکیډمیا خلک چې دغه دا فکر کوي چې د جنگ په ځای اوس باید افغانان سرویخ کله روستو که په یو هیواد کې د یو ډلې سره اختلاف لري نو د سوله سیاسي مزاحمت یا اجتماعي جرګو د لارې دا مسله حل کړی شي ځکه چې جنگ ډیر تاوان رسولی شي د وخت کې آیا اوس امکان تاسو اوس هم وینئ د دې امکان موجود دی چې طالبان به سوله سیاسي مزاحمت خبرې ته آماده شي او خبرو ته به کینی جرګې ته کنه تاسو فکر نه کوئ چې طالبان دغه طرف ته نه تلل غواړي او جنگ لازم دی که وړاندې تر دې چې تاسو د پوښتنې ته ځواب درکړم مختصره هغه مخکې خبره چې نه پاتې شو د پاکستان بحث ګورئ دا ډېر ستونزمن وي چې تاسو وکولای شئ چې د یو چا استخباراتي اړیکې افشا کړئ یا دومره معلومات ولرئ یا مثلا په یو چا باندې دا ادعا وکړئ خو عموما تاسو کولای شئ چې د یو چا د حرکاتو یعنی فزیکی حرکاتو یا د وینا له مخې تحلیل وکړئ تاسو مخکې په خپله خبره کې د جنرال سمیع سادات سره د مرکې څخه کوم شیان چې تاسو کوټ کړل هغه دا و چې دوی دا وایله چې هند طالبان ته امکانات ورکوي چې هغه TTP ته ورکړي او د پاکستان کې ورانه وکړي دا چې وس په دې کې څومره واقعیت دی او څومره نه واقعیت دی په خو څه نه سم ویلای خو د دې خبرو دا معلومیږي د دې خبرو دا ډیره څرګنده ده چې دا خبرې د چا په ګټه او د چا په تاوان دي نو دا خبرې خو د پاکستان په ګټه دي خو را ډیره په ګټه دي او د دې ترڅنګ په تیرو 48 ساعتونو کې ما په لومړي ځل خو باندې خو ډیر کم د دې خایت څه وایم چې د پاکستاني ټول رسنۍ د جیو په ګډون هغه 40 ساعته دا خبر خپور کی او پیغه باندې تفسیری وکي چې جنرال سمیع سادات او مثلا د طالبانو پر مبارزه نو په دې کې هیڅ شک نشته د جنرال صاحب سادات دغه وینا چې د دوی ورځ وړاندې وکړه د گاونډي یادونه وکړه تر دې وړاندې تاسو په مرکه کې ډیر واضح ویل د پاکستان په ګټه او د هند په خلاف خبرې وکړلې او بیا د پاکستاني رسنیو هغه یو ډول لابي چې دلته اړیکې ستا او د دې فرصت څخه دواړه طرف استفاده کوي دا یو برخه تاسو پوښتنه تر ازمه چې آیا د خبرو دروازې بندي سوي کنه تیر 15 کلونو کې نه په پوری تیر 15 کلونو کې لبا د مرغه هر هغه قوت یعنی ډیر مشروع حکومتونه افغانستان ته راغلي دي چې اوس مشروعیت لرلای دی البته د جنگ لاره راغلي دي د کودتا لاره راغلي دي هغه سره د خبرې نه دي سوي یعنی خبرو نتیجه نه دا ورکړي او بل خبره یو طبقه ده دا طبقاتي جنگ ده یعنی په افغانستان کې تاسو دوه ډول فکرونه لري چې هغه ته یو ز اماني فکر وایم بل سقاوي فکر هغه همدغه فکر دی چې تاسو نن په افغانستان کې وینئ حاکم فکر دی دا ډیره محرومه طبقه ده او هغه محرومه طبقه چې د شل کاله دغه امتیازاتو لپاره هر څه وکړل یعنی ټول هغه وحشت چې تاسو تعریف کولای شئ هغه وسوله هغه په هیڅ عنوان دا نشي منلای یعنی د ایدئولوژي د روزل د څنګه انجکټ سو هغه نشي منلای چې هغه د خبرو کله خبرو دولار راځي تاسو امکان نه وینئ دا امکان نشته تاسو امکان نه وینئ نشته مرغی دا و خو تاسو لکه سمه ده هغه څنګه چې وویل سول مخکې چې یو څوک دومره پازاب شي چې تاسو کوړته یو څوک درسي او تاسو ته هر ډول تاوان درورسي تاسو خو طبيعي خبره ده تاسو اچوي کنه نو دغه شی وخت په ختميږي اخري یو نیمه دقیقه محترم همدرد صاحب لازم ده یو ډلې دوه ډلو درو ډلو د بلې ډلې خلاف د جنگ اعلان کړی دی او دا جنگ په افغانستان کې کیږي او سنجیده لیدل کېږي څنګه چې تاسو ټول موږ پوه کړلو زنه غواړم څه کوی روم حقیقت دا چې اختیا ویل کله ناکله اوریدل ضروری وي څه قسمه نوعیت یا افغانستان کې راتلونکي منظره ویني افغانان کوم مشکل ته ځان تیار وساتي څه کېدونکي دي یو نیمه دقیقه وخت لري ډیره مننه اول خدا دی چې دغه جګړه انتخابي جګړه نه ده چې افغانانو جګړه انتخاب کړي په هیڅ حالت کې جګړه اول انتخاب باید ونوسی دا تعمیل شوی په افغانانو باندې طبعا جګړه بدبختی راوړي جګړه مرګ جوړ لري جګړه ویجاړي لري او دغه جګړه متاسفانه طالب په افغانانو هغه د عامل او معلول واس کې موږ وکړو د کاز ان افیکټ نو کاز خو طالب دی موږ په افیکټ باندې چارج مرو وغږیږو هغه بے فائدې په دې دی ټول افغانان تقریبا متفق د اته هغه کسان چې د طالب سره د سولې او د مذاکرات او تفاهم خبره هم کوي په دې باندې متيقن شوی دي چې طالب یو ډډ لاک دی یو بحران دی یو بمباست دی نو چې بمباست دی تاسو نشئ کولای چې د لسیزو د لپاره طالب لري لکه ځینې خلک د استدلال کوي بنې راځي به دا مهمه دی چې ځینې خلک وایي طالب سره پرېږدي یو لاس شل کاله نو بیا خو د یو رژیم ترې جوړیږي لکه د ایران اخوندي رژیم یا مثلا د نور استبدادي رژیمونه شمالي کوریا چې بیا په طالب نیم افغانستان طالبان کوي بیا هغه وخت تغییر
لا ناممکن وي تاسو وخت مو ختميږي همدرد صاحب لپاره تر ټولو مهمه پوښتنه بس اساس نه پاینده پروګرامونو کې بیا هم کومه واغه بداوي چې ک طالب له چا سقط ورک د دې وروسته بعد امن د ټینګښت او د طالبانو بیا د جګړې کولو ګارانټي او ضمانت څوک ورکوي په دې پاینده پروګرامونو کې باس کوم محترم همدرد صاحب او آزاد صاحب ډیره مننه تاسو دا خبرونه هم د ځکه پای ترسي په مخه